کمقله هانس د اتریش او هنګري د خلکو یو کیسه. نو یو وخت په کلی کې یو بیوزله کونډه اوسېده. دې له یو زوی پرته چې هانس نومېده بل اولاد نه درلود. هانس بیخي ډیر ساده و. چې د ګرمۍ موسم را ورسید، مور خپل زوی ته د شاتو یو ډک لوښی ورکړ. ورته وویل بازار ته لاړ شه، وی پلوره، خو په هغو یې مه خرڅوه چې ډېرې خبرې در سره کوي. ښځه وېرېدله چې د خبرو اترو په وخت به پیرودونکي ته د هانس سادګي معلومه شي او شات به په نیمه بیه ورنه واخلي. په ښار کې به چې هر چا هانس ته وویل چې په څو دې بیه کړي دي، ده به ورته ویل ډېرې خبرې مه کوه. که به هغه ورته وویل چې اوس بیه خو یې راته ووایه، ده به سترګې ورته برګې کړي چې په تا خو یې بیخي نه خرڅوم، ته د خبرو ګوډی یې. هانس په ښار کې له ډېر انتظار وروسته د شاتو له ډک لوښي سره کور ته را روان شو. په لاره کې غومبسې او مچان ولیدل چې د شاتو له لوښي تاویږي را تاویږي. ده ورته وویل څنګه اخلې؟ هانس چې د هغوی چوپوالی ولید، شات یې ورته توی کړل او ویل بله اونۍ په پیسو پسې راځم. غومبسې او مچان په شاتو کېناستل او هانس په خوشحالۍ سره کور ته روان شو. اونۍ پس هانس په پیسو پسې ورغی، که ګوري چې نه شات شته، نه مچان او نه غومبسې. هانس په غوسه شو او قاضي ته ورغی چې د مچانو او غومبسو له لاسه شکایت وکړي. قاضي چې د سادګۍ ته وکتل، نو د په عریضه یې ولیکل له هانس سره مچانو او غومبسو ظلم کړی دی. د خپل بدل د اخیستو لپاره د مچانو او غومبسو د وژلو قانوني حق لري. دغه وخت د قاضي په تندي باندې یو مچ کېناست. هانس ګزار ور باندې وکړ. مچ مړ شو، خو قاضي هم ورسره ژوبل شو. قاضي تندی پاک کړ او هانس ته وویل دغه امر چې مې درکړی دی دا بیرته راکړه. هانس وویل ما خو ته نه ویشتلې، مچ مې ویشته، حکم رانه مه اخله. قاضي ورته وویل ته خو پاڼه راکه، تر دې ښه حکم در کوم. قاضي چې حکم ترلاسه کړ، هانس ته یې وویل د شاتو بیه دې څومره وه؟ هانس بیه وویله او قاضي په خزانه دار باندې حکم وکړ چې هانس ته د شاتو پیسې ورکړي او خپل مخکنی حکم یې څیرې کړ. هانس په خوشحالۍ کور ته ستون شو او قاضي له ځان سره وویل چې بیا به کمقلو ته د ټوکو امرونه نه ورکوي.